دا خو نه یې لیکلي. مجسم مشبه شروع کې بالبلکم تاسو شروع کوئ شروع کوزه شروع زه تاسو وایي تاسو ها که تاسو ما ته امر کوئ چې زه شروع کوم که تاسو شروع کوئ تاسو څنګه اډري تاسو کوئ حاضر 10 منټ ها یار ټیم ګوره عافیه ابو عافیه یو ولک ته لکه کم دی صحیح هغه چلو ولونه کې صحیح ریکارډینګ وکړه ها صحیح يعني الأول ده شرف الأكبر راك تلبيس الجهمية راكايك لك ده مرة أولا صيف ولا فوق علامة الجهمية ده لك itu dari Pak Dalam dia. شروع کو جی شروع کیجی مجموعة سبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زما خبرته ولک توجه کوي ټول جی دا مفتی صاحب او زمونږه موضوع د مناظرې اصل کې تجسیم او دویم کلام الله او دا مخکې چې کومې خبرې وشوي دا اصل کې د اصل موضوع نه هټ کر شوي دي چې مفتی صاحب ویل زه په شیخ الاسلام جرح پیش کوم او موږ ویل چې نه د خصم جرح موږ نه منو او دغه دپاره موږ دوه کتابونه پیش کړو الرفع والتکمیل او دارنګې محاکمة الاحمدین د نعمان الوسی هغه الحمدلله وشو د مفتی صاحب د احناف نه موږ دا پیش کړو چې شیخ الاسلام دی کوم سړی چې مجسمي هغه ته شیخ الاسلام ویل دا بیا ګناه ده یا چې دا څوک ته شیخ الاسلام وایي دی به مجسمي او یا چې دا چاته شیخ الاسلام ویل کېږي نو هغه ښه سړی په دې دوه کارونو کې به یو کېږي یا به د جارح مجسمي نو ځکه ته شیخ الاسلام وایي او که جارح مجسم نه نو بیا د مجروح چې دی واقعي ښه سړی دی او دا شیخ الاسلام دی او دی مجسم نه دی دویم نمبر کې زه دا خبره کوم چې په دې امت کې دوه ډلې دي یو مثبتین د صفاتو د باری تعالی دي او بل نفات دي یو هغه دي چې نفي کوي لکه معتزله جهمیه دا نفات دي قرامطه غلات النفات چې ته وایي نفات غلات النفات غلات النفات او دارنګه دا زمونږ رونه اشاعره ماتوریدیه دا هم په نفاتو په ضمن کې دي ځکه چې لږ صفتونه د باری تعالی مني او په نورو کې تاویلات تحریفات کوي دا ټول معطله دي موږ په یو پړي کې تړو دا ټول معطله دي الله سبحانه وتعالى د هدایت کې دي موجوده وته نو طریقه دا ده چې مثبتینو د صفاتو ته د وخت نه مجسمه ویلې شي دا یې ځکه
څوک چې د الله صفات ثابتوي هغه ته مخالفین او مجسمه ویل، لکه مثلا معتزله ماتوریدی شاعرو ته مجسمه ویل، که درسته حواله پیش کوم. په دې زمن کې ابن تیمیه ته مجسم ویل شوی ځکه چې هغه د الله د صفاتو مثبت دی. ابن قیم ته ویل شوی دی، ابن خزیمه ته ویل شوی دی، قدیما و حدیثا ټول محدثین ته او اهل علم ته ویل شوی دی مجسمه. زه د دې په باره کې یو دوه درې حجت الله د شاه ولی الله سے 191 فإن المفهوم عند أهل السنة من كل ذلك غير ما يليق بجناب القدس. دا سم ثابته بصر ثابته نو بیا هغه وګ سترګې غواړي. نو تاسو وګ راز په دغه صفات د پتا سو واردي. بیا فرمایي واستطالها ولا عند صفات پالي حدیث دا زما سره شرف اکبر د بنسم فقط كفر ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقط كفر. ورد تشبيه كفر تعطيل كفر. وقال اسحاق بن راويه من وصف الله بشبك ابن تيميه مجسم ودا معطل ولذا قال كثير من ائمه السلف علامه الجهميه تسميتهم اهل السنه المشبهه فانه ما من احد من نفاة شيء من الاسماء والصفات الا يسمي المثبت لا مشبها حتى بعض المفسرين كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما من المعتزله والرافضه يسمون كل من اثبت شيء من الصفات وقال برؤيه الذات مشبها. څوک چې د الله رؤیت ثابتوي هغه ته عبد الجبار او زمخشري مشبه مجسم وي. عبد الجبار دا او زمخشري خو معتزله دي. نو دقه رګي ورا لګي او موږ چې د الله صفات ثابتوي ابن تیمیه ابن قیم ثابت هغه ته مجسمه مشبهه وي. درا ابن اجر ها ابن اجر نه دا غره کړه دا غره کړه دا مراکو الجامعه دا دی الجامعه چې په دې کې عقاید او رسائل د سنت والجماعت دي 62 عقیدې دي. په دې کې اعتقاد الرازیین دي ابو حاتم رازی ابو زرعه. دا صفحه دا اول جلد موږ سره دا دو جلد کې راغله. نو اول جلد دا او 222 صفحه 200 نه 525 صفحه دا سشری الجامع ما سره پروت جامع دار خدای رچا کې د بیانې دا ابو حاتم او د ابو زرعه او په سند سره غیر سند سره بس دا دغه عقیده دغه د اعتقاد نه په سند سره سند اول ذکر کړی درو باسه د جامع په اول کې دغه سند ذکر کړی دا صفحه 525 جناب دا بده د دریو کتابونو نه بیانې یا بده ابن بطن بیانې تاسو غوړې نه وګورئ تاسو ما دا دی دا اصل کتابونه دي. نه تاسو دا سې اعتقاد ابو زرع اصول السنه و اعتقاد الدين اخبرنا ابو زيد الشامي ټول سند ذکر کړی خلاص دا سې د اوله کې ور سالت ابي وابا زرع عن مذهب اهل السنه في اصول الدين وما ادرك عليه العلماء في جميع الامثال وما يعتقدان من ذلك. نو نو یقول لك ابن بطه ولا ابن بطه استاسو دشمنی فرمای وي وعلامه الزنادقه تسميتهم على الاثر حشويه. جناب سویم جلد او سویم سفر دا اول جلد جی او 525 تاسو هله په سبکی چا جرح کړی دا جرح دا نو مې پکې غستري د سبکی نو نه ټول پکې رااله چې څوک له سنتو د حشویان وای زه په سبکی وای سبکی مبارک 7000 شو نه کله چې دغه ختم شي زه به تعالی په عهد کوم سبکی حشوی وای کنه وعلامه الجامعه وعلامه الزنادقه تسميه على الاثر حشويه يريدون ابطال الاثر وعلامه الجامعه دا موږ سره دي سبا وای او سید وعلامه الزنادقه او دا اهل الاثر اهل الحديث تديو حشویان وای او دا زړه اصطلاح د سبکی او د ټولو معطله ده. يريدون ابطال الاثر وعلامه الجهميه تسميتهم اهل السنه مشبهه او د جهميه علامه ده چې دوی ته مشبهه مجسمه وای او علامه د قدريه او د تسميتهم اهل الاثر مجبره وعلامه المرجئه تسميتهم اهل السنه مخالفه ونقصانيه الى اخره وعلامه الرافضه پدې کې بیا 534 کې او دا 31 فقره ده وای وعلامه اهل البدع الوقيه في اهل الاثر علامه د بدعتيان دا چې په حدیث په بدر دوی وعلامه الجهميه يسموا اهل السنه مشبهه ونابته او علامه د قدير دا يسموا اهل السنه مجبره. دا بدعتيان نه خېدي ها دا یو دغه کومه مرقات را یو منټ سکند مرقات عبارت کوم مخکې 2 منټه وای یار تراکه مرقات راکه مرقات انا موږ مخکې ویلم د خاصه
یا سبحان الله بار صورت مرقات نه مخ پیش کړه اتم جزنا چې شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیمه د تفسیر نه پاک دي تاسو مخکې پیش او دا د مخالفین عادت دي چې هغه دیو ته مشبهه یا مجسمه وي تاسو پیش دا دغه شو شیخ صاحب مبارک ټیم پورا شو خلاص بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تا نظر ډېر تنګ مچ ته مال پدې دغه کې راشي بسم الله الرحمن الرحيم شیخ صاحب مبارکه دا څه چې دی وي د دې په ټکی ټکی زموږ تاسو سره اتفاق دی کدی کې موږ تاسو سره په یو لفظ کې هم اختلاف وکړو نو تراشه موږ ته وایي چې مفتي صاحب دا تاواله په دې لفظ کې اختلاف دا د موستا موضوع نه ده جزاک الله دې تاسو خوشاله ساتي زما موضوع تاسو سره دا د دې ټرم زما خیال دا چې تاسو به د ابن تیمیه د کتابونو نه د رد تجسیم حواله مال راکې زموږ مقصد د دې ټرم یعنی د دې ټرم تسوي په پښتو کې یعنی د دې نمبر نشست د دې نشست زموږ مقصد دا دی چې تاسو به د ابن تیمیه د کتابونو نه د نفي د تجسیم حواله راکړئ او زه به د ابن تیمیه د کتابونو نه چې په کوم عباراتو باندې زما اعتراض دی او زما ذهن وي چې دا تجسیم دی زه به تعالی غ حواله درکوم ناول خدا نه چې ناس دی ویلي دي چې زموږ تاسو اختلاف نشته مونږ چې څوک چې مجسمه او مشبهه اهل بدع راغلي وي او دغه اهل بدع ته اهل حدیثي او تجسیم پکې نه وي او مجسمه وته وي خدای دې ځان لږه کې چې تجسیم پکې نه وي او مجسمه وته وي خدای دې ځان لږه الله دې او چې تجسیم پکې وي او مجسمه وته وي نو بیا به را سره باندې دا نه دویمه خبره بل لاره چې راکمه تاسو دا خبره وکړه چې تاسو حواله ورکړه د شرح فقه اکبر او بیا دې رسته ته وي چې ابن تیمیه ته ویلي دي چې دا مجسم لري جدا پستاسو عبارت خدا امام ابو حنیفه شرح فقه اکبر او دا روس ترجمه او دا روس توضیح چې کوم وکړه کلا غپ لګو دا سواته وا پی دا تشریح سواته وا او خیر دی زما شنای دا کوم عبارت چې ما قبولوي دا سره بالراس وبلم خدای ابن تیمیه نو په شرح فقه اکبر کې کراته چوخ وکړه نو بس یو 500 روپیا ورک مرقات کې غوښته کنه مرقات کې ما خو مرقات 100 روپیا راکړه 100 بیا تاسو دا ابو خاتم صاحب کوم خبره چې وکړه دا اصل کې دا جامع ما سره پرته را دوی اکثر نقل کوي تاسو اکثر وګورئ دوی چې کوم عقاید نقل کوي نو دا عقاید د اکثر د ابن بطن نقل کوي وهو ضعيف 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 دا لري خلال نقل کوي وهو متنازع زموږ ستاسو کې جګړه ده او دی اکثر دی نقل کوي د نور هغه کسانو نه چې هغه خلال دی او پلان دی هغه کې زموږ ستاسو جګړه ده څنګه چې ته ما سره ماتوریدیان نه منې او ته څنګه ما سره اشاعره نه منې دغه حشویان او دغه مجسمه زه تاسو سره نه منم په دې خبره کېږم ښه بل دا خبره ده چې تاسو وی چې ابو حاتم ویلي دي او بیا مپسې بیا تعلیق خپل برابر کو چې دا په سبکی رد دی نو تا دې الله سره د ما جنتی کی او په جنت کې الله پاک یو ځای راکړي خو دا ما چې لږ داسې مرتبه اوچتي او ته رانه داسې ګلان دی داسې ډېر یو ځای نه ښه نو دې کې د سبکی نوم شیخ صاحب مبارک نشته د سبکی نوم پکې نشته دا تا چې سماته وي زما په دوست د خط چې دا سدي وي دا ټیک دې کې زموږ اتفاق دی دې کې د ما سره اختلاف چې څوک مجسمه وي او هغه چا کې تجسیم پروت وي هغه ته مجسمه وي معتزله راولګي ولې معتزله امام ابو حنیفه رحم الله تعالی ګنده نسبتونه نه لیکل ولې مجسمه امام احمد ابن حنبل ته ګنده نسبتونه نه لیکل ولې دا خلق را لګیدلې د امام ابو حنیفه ته مرجی نه دی ویلې دا هغه ائمه مطالب چې کوم ائمه قوي ائمه او په هغه د امت اتفاق وي هغه د اهل بدع د طرف نه په مونږ چې کوم ردونه واردېږي هغه کې زموږ سره اتفاق دی په هغه کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته دا څه چې دی وي الله دې په زموږ ستانه د عمل نصیب کړي خدا زموږ موضوع نه و د بوس راشه خپل موضوع ته زموږ په موضوع کې
دا د ما په لاس کې بیان او تلبیس جهمیه دی او جل بخوای وایم تلبیس جهمیه راوړ او شیخ صاحب دا خو به تر دې اشو امام په معنا د دې سره چې نه وای چې ګورې دې کله جهمیه وي نو مراد نه مونږ غریبانه دي ګورې ښه سبکي په دې باندې تشریح کړی دا حقیقت نه دی کنه بیا دا صح چپ شکل بیا حقیقت نه کنه نو دا د راځي چې په کوم کتاب کې رد د راځي په کوم کتاب کړی دی په اول فصول کې دی لګیالی چې ضرورت کوم پر راځي باندې نو دې سبکي ویلي دي تشریح کړی دا سبکي تشریح کړی دا سبکي تشریح کړی دا چې کله دی وي خاص کر په تلبیس الجهمیه کې چې جهمیه نه مراد ته اشاعره ماتوریدیان وي دا یو طرف ته په کتاب مې پلاس کې راغلی دی او جلد نمبر 1 دی او صفحه نمبر 400 ګوره دا مونږ دا خپه په څه باندې زه ولک توتی او تمهید خپل خبره وای جناب علي مونږ خپه په دې باندې راغلي چې دا خو تاسو معنی کنه چې تجسیم خشي نه دي او دام تاسو معنی چې مجسمه خلق نه دي راغلي لکه دا اتفاقی اشیاء دي حالات راوړل دام تاسو معنی شیخ حضرت صاحب چې تجسیم خشي نه دي دام تاسو معنی چې مجسمه خلق نه دي نو چې تجسیم او مجسمه خلق نه دي نو ته چې تنزیه د الله کې نو لفظ د لیس بجسم او د لا جسم مخامخ ته د تنزیه لپاره استعماله چې ترت کې په مجسمه باندې نو دا ستاسو کوم عبارت راغلي چې ته په مجسمه رد کې نو دا څه عبارت په چې تر هغه نه په استعمال کې چې په مجسمه رد کې خدا څه به چې الله لیس بجسم به وکړي چې ته په مجسمه باندې رد کې نو په شریعت کې په لغت کې په عرف کې داسې څه لفظ راغلی دی چې زه په مجسمه او په تجسیم باندې نه رد کوم او زه د هغې لپاره هغه استعمال کوم هغه لفظ به راغلی لیس بجسمن یا لا جسمون یا هر څه چې راغلی خو نفي د جسمیت نفي د جسمیت د ما نقطې ته سوچ کوئ نفي د جسمیت د الله تعالی نه کول نفي د جسمیت د الله تعالی نه کول چې الله جسم نه دی دا به ته نفي کې او چې ته نفي کې نو حضرت شیخ صاحب فرمایي دا عبارت دی او دا د تاسو ته تقریبا د 4-5 کتابونو نه نقل کوم ها صحیح عبارت دا راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم اقول به وما كون الباري جسما وتسيو چې دا مونږ تلبیس سفر راوړ عبارت دا تاسو دا طبعا او دا یو دا ډیر ښه کار دا بهترین کار ایک جلد 400 صفحه دا ښه کار دا ډیر ښکلی کار جلد 400 خیر دا ویما دا ښه کار کړی چې دا یو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أقول به وأما كون الباري جسما أو ليس بجسم حتى يقال الأجسام كلها محدثة فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع لم تنطق بأن الأجسام كلها محدثة وأن الله ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة بخلاف قولي بأن الله تعالى ليس فوق العالم وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه کله چې دې عبارت وي چې کون الباری جسم نه دی جسم دی یا جسم نه دی نو چې دا وایم چې الله تعالی جسم نه دی دا ما ته ښه نه ښکاري په اعتبار سره د دې چې الله جسم دی دا ما ته ښه ښکاري یو عبارت دا ځان سره نوٹ کړه عمده عبارت ته تبل دی روباسم نو چې د دې سره ولګوي نو سم به کې ها دې باندې لکه شو کې بیا په خبرې وکړو لک سات دویم نمبر دا لک دویم نمبر عبارت 99 نمبر صفحه او 7 نمبر جلد راواله جلد نمبر 7 د تلبیس الجهمیه ويما ها نخير ولي فإن قيل
المراد أنه ليس بجوهر ولا جسم. قيل هذا أمر عدمي والأمور العدمية لا في العقل ولا في الحس، فظهر أن هذا فاسد. دا هم فاسد دي چې زه ورته وایم چې جسم دی، خو دا هم فاسد دي چې زه ورته وایم چې لیس بجسم راغلی دی. دا د دویمه خبره راغله. لاړ شئ جلد نمبر 8 127 نمبر صفحه. جلد نمبر 8 127 نمبر صفحه. روتا اوريگا شیخ صاحب تکیه آرام سره خبره 127 نه نه بخت میگی دا صدقه نه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وايم الوجه الرابع عشر أنه إن كان الحجاب لغير جسم فبطل ما ذكروه، وإن كان لا يكون لجسم فقد تقدم أنه ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي الجسم. فعقل کې داسې شي نشته او په شریعت کې داسې شي نشته چې نفي د جسم کوي. بیا خیال کوي. وأن إطلاق القول بأن الله تعالى ليس بجسم، او اطلاق د دې قول چې الله تعالی جسم ندي ولا جوهر بدعة باتفاق سلف الأمة وآئمتها، بل ذلك أعظم ابتداعا من القول بأنه جسم. چې څوک وایي چې الله جسم دی او څوک وایي چې الله جسم نه دی، نو دا الله جسم نه دی دا ډېر غټ بدعت دی دینه چې څوک ورته وایي چې جسم دی. عبارت هم خیال کوي. اس یو دغه پاتې بس خیر دې مړه یو حواله پاتې ده. خیر مړه د موږ آشنایي دوستي د تاسو ولې ګوره د تاسو څونه خیال ساتم. حواله کته ډېر روانه ولې ته ګورې زمشنې منه ما خیال ساتي ګورې 57 دا چونکې دا موضوع یو ده نو بیا 57 نمبر صفحه 57 نمبر صفحه درء تعارض العقل والنقل. دا کتاب کو تاسو سره نه زبې درته خیر شته او شته جلد نمبر 1 صفحه نمبر 97. دا کوم تبع د تاسو؟ دا زمونږ تبع د دکتور محمد رشاد کني. خیر دا به زه درکم. دا به ایس دغه نشته. عبارت جناب وره که چرته نو خیر زمانه وره کوي نو ټیک تا کني نو مانه وره. بسم الله الرحمن الرحيم. دی وی طريق حدوث الأجسام وطريق إمكانها وطريق إمكان صفاتها وطريق حدوث صفاتها، وقال إن هذه الطريق لا تنفي كونه جسما بخلاف طرق الثلاثة. دا چې کله لاړ شي عبارت ورسي وليس بجسم تبين أن صدق الرسول لا يتوقف لا يتوقف ظاهرا على العلم بأنه ليس جسم. صدق د رسول موقوف په دې باندې نه دی چې ته الله تعالی نه دا نفي کوي چې الله ليس بجسم راغلی. دا مې په الحال تاسو ته حوالی د یو عبارت درکړي. اوس بل ته دا وګوره او کو ټیک وي نو ټیک تا او کو معترض وي یا دغه نو بیا به بل عبارت ده. او ما نه او ورته دوی غواړي بیا ورک ما ته دا کتاب نه برابر الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. مفتی سے وایي چې د شیخ الاسلام په دې عباراتو زمونږ دا شبه ده چې د الله ته جسم ثابت دی. حال دا دی چې د شیخ الاسلام په دې درې دا عبارتونه چې شیخ مفتی سے پیش کړه د تلبیس نه او د درو تعارض العقل نه، والله که په یو ټکی کې اثبات د جسم اصل کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خپل موقف دی. موقف دا غدا دی چې الفاظ دو قسم دي. یو الفاظ شرعي دي او بل شرعي دا معنی چې قرآن سنت کې راغلي دا غو نفي او اثبات. دا بس دغه پکې ده. دویم قسم هغه الفاظ دي چې په قرآن سنت کې هغه نه ذکر نه نفيا او نه اثباتا. نو کوم چې قرآن سنت کې نفيا او اثباتا راغلي دي هغه استعمال به مونږ کوو. کوم چې قرآن سنت کې نفي او اثبات نه راغلي موږ دا غو نه نفي کوو نه اثبات کوو. دا قاعده شو چې سبق کې دی جواب لفظ د جسم او د جوهر او د عرض د دې نه د قرآن کې د الله په باره کې د اثبات شوی صراحتا او نه ضمنا هیڅ نشته او نه په قرآن سنت کې د دې نفي شوی. اصل کې
نفات د جسم چې دي دا جهمیه معتزله دا خلق دي دې سره کتاب او مثبتین د جسم چې دي دا شیغان هغه سپکې نو دلته برابر مثبتین هم بدعتیان دي او نفات هم بدعتیان دي دا به بیا راکې شیخ الاسلام دا هغه الفاظونه ګوریز کې چې کوم الفاظ قران سنت کې نه دي ځکه دا مجهول فتاوا را کې دریم جلد مجهول فتاوا دریم جلد شیخ الاسلام فرمایي دا مجموع الفتاوا د زما سره دریم جلد او صفحه د 165 تقریبا برابر په دې کې شیخ الاسلام فرمایي وای ما خپل عقیده د کتاب سنت ناغستله دې فرمایي وای دغه وذكرت في غير هذا المجلس اني عدلت عن لفظ التاويل الى لفظ التحريف ذ التاويل لم تحريفهم لان التحريف اسم جاء القران بذمه وانا تحريت في هذه العقيده اتباع الكتاب والسنه ذ په خپل عقیده کې په قران سنت پر روانم زنه د جوهر الفاظ وېما چې الله جوهر دی او کنه نه زه دا ویم چې الله جسم دی او کنه زما د الفاظ سره کار نشته قران سنت کې چې ثابت یا به ثابتوم سچ نفي هغه بنفي کوم فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر فيها لفظ التاويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معاني دا شيخ الإسلام موقف تجي تاسو شيخ الإسلام موقف ہے فرمائی وأما دا منهاج السنة دا جلد اول دے او صفحه 422 واما جمهور اهل السنه والحديث فانهم يقولون بها وبمعناها وان كان منهم من لا يختار الا ان يطلق الالفاظ الشرعيه الفاظ الشرعيه اطلاق بكي جمهور اهل السنه والحديث دا وي ومنهم من يعبر عن المعنى الشرعي بالعبارات الداله عليه مثل حرب الكرماني ونقلوا عن الائمه وغيرها لند دا چې الفاظ شرعيه به استعماليږي د شیخ الاسلام دا موقف دا شرح حدیث النزول دا منهاج السنه 422 اول جلد شرح حديث النزول كده وهذا الكلام في اللفظ الجسم من حيث اللغة وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم من توخى إمام أبو حنيفة شاء الله جسم ده يا ندي إمام أبو حنيفة ويري إمام أبو حنيفة بريدي دا مقالات الفلاسفة دي عليك باعتبار الكتاب والسنة أولا بل النفي والإثبات بدعة في الشرع لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة وأنا لا أقول إلا ما جاء بالكتاب والسنة د دې متعلق زاغه خبرې کوم چې قرآن سنت کې راغلي دي او کومې خبرې چې قرآن سنت کې نه دي دا غو لفظا اطلاقا نفيا او اثباتا اطلاق دا بدعت واتفق عليه سلف الامه دا درې حواله شو سلورم ایا مرکب د ماده د صورت یا مرکب د اجزاء مفردون التي تسمى الجواهر الفرده والله تعالى منزه عن ذلك بیا فرمای وقد راد بالجسم ما يشار اليه الى اخره بیا فرمای واما اللفظ فبدعه نفيا واثباتا فليس في الكتاب ولا السنه ولا قول احد من سلف الامه وائمه اطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالى لا نفيا ولا اثباتا د دې وجنا چې دا مقدمه ما کې خو دا او دا موقف د شیخ الاسلام په نورو کتابونو کې وګورئ منهاج السنه میں مخکې پیش کړ د 422 مجموع الفتاوا پنځم جلد 298 305 فتاوا کبرا 325 منهاج السنه دویم جلد 134 107 مجموع الفتاوا دریم جلد 307 دا درو تعارض العقل والنقل یو ایک جلد او 134 135 138 139 مجموع الفتاوا شپاړسم جلد 318 شرح حدیث النزول 256 او 257 دا موقف د شیخ الاسلام دی اوس راشه تاسو دا خبره وکړئ تاسو وایئ چې ابن تیمیه رحمه الله د الله په تنزیه کې صراحتا نه کوم ځای کې کړی دا دی فرمایي فاذا عرف تنازع النزار في حقيقه الجسم د جسم په حقیقت کې د نزار او اختلاف د فلا ریبه ان الله سبحانه ليس مركبا من الاجزاء المفرده ولا من الماده والصوره اجزاء لا تتجزا د لم جوړ کړل د متکلمینو ماده او صورت د فلسفه د لم جوړ کړل ولا يقبل سبحانه التفريق والانفصال ولا كان متفرقا فاجتمع بل هو سبحانه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
دا نفي د جسم نشو د دې په باره نه کې نه دا ټیم ته ګوري دې فرمایي دا درو تعارض العقل والنقل پنځم جز دې فرمایي ولفظ الجسم والجوهر ونحو ما من هذا الباب فإن قال السائل هل الله جسم أم ليس بجسم لم نقل إن جواب هذا السؤال ليس بالكتاب والسنة بیا جواب دا کوي جواب کوي دا صفحه دا 365 سب جواب کوي په 368 کې والمقصود ان يقال جواب هذا السؤال في الشريعه وذلك ان يقال ان الله قد بين ما هو ثابت له من الصفات وما هو منزه عنه واثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عنه صفات النقص فيقال لمن سال بلفظ الجسم ما تعني بذلك نو بیا فرمایي په صفحه يوصل 369 کې وإن عنيت بلفظ الجسم الموصوف بالصفات القائم بنفسه المباين لغيره الذي يمكن أن يشار إليه وترفع إليه الأيدي فلا ريب أن القرآن قد أخبر أن الله له العلم والقوة والرحمة والوجه واليدان دا راځي چې وي جسم نه لري هغه د صفاتو نفي کوي او دا الله ثابت کړی دي بیا فرمایي فإن قال القائل الأجسام متماثلة فإذا قلنا هو جسم لازم أن يكون مثلا لغيره بخلاف ما إذا قيل حي وعليم وقدير فإن هذا اتفاق في الصفات لا يقتضي التماثل في الذات فمن قال هو جسم لا كالأجسام كان مشبها كسوق الله د جسم اطلاق کوي مشبه ده بخلاف من قال حي لا كالأحياء ځکه چې هغه لفظ قرآني دی نو د دې تمهید نه بعد اذا كان كذلك دا درو تعارض العقل والنقل 371 واذا كان كذلك فالمتنازعون في مسمى الجسم متنازعون في امر ليس من الدين دا چې زاوت په جسم کې ختی او مفتی صاحب دا دین خبره نه ده لا من احکام ولا دلائل وهكذا نظام في مسمى العرض وامثال ذلك دا اوس تاسو دا وای ګوره تاسو وای چې د الله په تنزیه کې نفي د جسم